په یو حدیث چې عمل کې الله دله د 50 شهیدانو په صحابه کرامو کې چې د شهیدان الله دله دومره اجر درکوي په یو حدیث مضبوط پې ودرېږي چې څوک ورته ونه خوځوي قرآن او حدیث ټوکړې ټوکړې به شو نو دې نه شاته کېده شتې نشته بس په دې باندې مضبوط ودرېږي الله دله اجر هم به درکوي عزت به درم الله درکوي او دنیا او آخرت به درم الله درکوي چې کله تاسو قرآن او حدیث مضبوط راوړئ زموږ په دې زمانه کې دینداري ګرانه شوې اوس کې یو ځواني او ګیره پرېښودي او د ځوانانو په منځ کې ورشي نو ټول پورې خاندي مړه وایي د ځان دې بوډا جوړ کړی که پنسي د ګېټو نه بره ساتي خلک د پورې خاندي که په کور کې شرعي پړده نافظې خلک د پورې خاندي بلکې غم خادیان یې د سره پرېږدي خفه شي او ځکه زه به درته خپله خبره وکړم نور هغه پرېږده زه یو پیر په چوټۍ تللی وم نو یو خپل راغلی اوس خادي وه په هغې کې نو ما منع کړو چې دلته به نه ځي ځان سره مې کېنولم بیا هغه کور ته لاړ نو خپلې مور ته یې خبره کړې بیا ما ته خبر راورسېدو وایي کور کې ووایي ټولو زنانو ته چې چېرته د ده مخې له ور نه شي او دی به کور ته دننه نه راځي ما ته بیا بعض وایي وګوره وایي تا دا خبره وکړه خلکو اوس نو ما زه شوقي خو نه یم چې د هغوی ښځې ویل زما څه کار دی د هغوی د ښځو سره او د هغوی د ښځو څه کار دی زما سره زه خو ځم هم د بېټکه پورې ځم دروازې پورې ځم دوا سلام کوم بس د هغو دا مطلب و چې دی به په دې خفه شي چې وګوره دننه مې نه پرېږدي زه دننه څه کوم او دا به دی چې خفه شي په دې چې زه دننه پرې نه ښودم څه دې سړي ته حیران یم شرعي پړده نافظه شوه ته دننه مه ځه دی به خفه شي داسې ولې خفه کېږي نارینه ټول تا سره ناست روټۍ تاله راوویسته چای تاله راوویستو مطلب دا دی دی وایي چې د زنانه مې یو نظر نه لیدلي نو کار نه چلېږي ستا د زنانو سره څه کار دی پلاني راونوته او پلاني راونوته او پلاني په خیر ونی لږه سره ونی وایي دې چې شرعي پړده دې نافظه کړه ټول به دې پورې په خندا شي او ټول خپل خپلوان به دې یادوي په موږ کې دغه نه دی دی په غم خادي کې بېغیرتي ولې بېغیرته دی او ښه نر سړی دی قرآن او حدیث باندې عمل کوي نر دی وایي نه بېغیرته په دې دی چې موږ وخواله ورشو موږ دننه نه پرېږدي نو دا خو دغه نرتوب دی دا نرتوب دی که بېغیرتوب دی دا خو نرتوب دی چې د یوې ښځې او د یو نارینه په باره کې شریعت ویلي دي چې دوی به یو بل ته نه مخامخ کېږي پړده به کوي دا ښځه د ده نه په دې عمل کول د عین نرتوب او غیرت دی دا خو بېغیرتوب دی چې هر سړی کور ته دننه بوځي شریعت وایي دا ښځه به دنه پړده کوي تا د کور په منځ کې کېنولی خیال م دی هغه دینداري بېدیني شوه او بېدیني څه شوه هغه دینداري شوه ځوان شیر به د کور په منځ کې ناسې خپه به په خپه باندې اچولي داسې ټیټ سپلۍ به یې په خپو کړي او په میز به ورته چای پروت او بسکټ به پراته لکه دا څوک دی چې دا چې زموږ د دې ښځې د نکاح رور دی د نکاح رور هم کور کې دننه ناستي دا خو لا بیا هم ښه دی نکاح رور دی بس پکې څه وایي لکه دا سړی کور کې دننه ناستي دا څوک دی او دا ستاسو د سګیدې نه مخبلې نو وایي ده ته زما ښځې رور ویلی دی او ده زما ښځې ته خور ویلي دي چې خو الله وایي انما المؤمنون اخوه ټول د یو بل خویندې وروڼه دا دروازې کولاو کوي یو بل ګربزونه ځو دا پردې د څه دپاره دي نو خو ټول د یو بل خویندې وروڼه یو ټول د یو بل خویندې وروڼه یو زه به ستا ښځې ته خور ویم ته زما هغې ته ووایه پړده ختمه شوه نو دینداري ګرانه شوې ده خو صبر به کوئ په دې دیندارۍ چا د خبرو د لاسه به دینداري نه پرېږدئ ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سکروټه په لاس کې نیولي ده سکروټه په لاس کې نیول ګران کار نه که آسان ډېر ګران کار دی ډېر ګران لږ نه لاس به دله وسېځي سرمن به دله وسېځي رګونه به دله وسېځي ډېر پازاب به دې کي دا سکروټه په لاس کې او چې تا سکروټه په لاس کې نیولي او بیا دې په دې سکروټه باندې لاس هم بند کړی دی چې دا رانه چېرته ګڼه وړی نو دا دین خو تا نیولی دی تو هسې خو دې نیولی نه دی بیا دې په هغه دین باندې منګولې مضبوطې لګولي دي نو د دې راټینګول ډېر ګران دي ځکه